الله نبی فرمایي لن تزول قدم عبد بل روایت کې لا تزول قدم عبد د مسلمان قدمونه به د خپل ځای نه ونه خوځيږي تر دې چې الله څلور پنځه تبوسونه ونه کړي. یو دا دی وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، مال دې چرته ګټلې او په څه کې دې خرج کړه دا تبوس به الله کوي. نن د هغه مالدار نه الله دا تبوس کوي چې هغه مال ګټلې په کومه طریقه ده او لګولې په کومه طریقه ده. نن زمنګ یاد مال د ګټلو زراعي حرام دي ځکه زمنګ نه لګيږي په حرام باندې. زمنګ مال حرام ښکارا کیږي ځکه دا دلیل دی چې دا لګيږي په حرام باندې. دا په مدرسو کې ولې نه لګيږي؟ دا مال په جمعاتونو کې ولې نه لګيږي؟ د دې علاقې په ایتمانانو باندې ولې نه لګيږي؟ دا کونډې رڼې چې په دې علاقې کې په دې ولې نه لګيږي؟ چې زما او ستا مال نن په دې پروګرامونو باندې لګيږي. دا دلیل دی چې دا مال حلال لري. کدا حلال مال وي حلال مال الله چرته په دې سيزونو باندې نه لګي. الله د مؤمن د مال حفاظت کوي. الله قران کې ایتونه را لګلې چې د مؤمن مال چا بے ځای استعمال کو داغي لاس پکټ کیږي، ک بیا اغلا وکړه بل لاس پکټ کیږي، ک بیا اغلا وکړه د خپوتی کټ کیږي. الله د مؤمن د مال دومره احترام کوي چې د مؤمنانو مال بے ځای الله نه لګي. خو زما او ستا روپۍ چې بے ځای لګيږي نن، زما او ستا مال چې په دې پروګرامونو باندې نن لګيږي، زما او ستا پیسې چې په دې پروګرامونو باندې لګيږي، دا دلیل دی چې زما او ستا د مال حرام دی. په دې کې څه شته؟ کدا حلال مال الله په دې خبره نه لګولې. دیو جن رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای من اين اكتسبه، مال چرته پیدا کو، وفيما انفقه، دا مال په څه کې خرج کړ. دا تفوس به الله عز وجل د قیامت پر ورځ د هر سړي نه کوي. دا د مولانم کوي، دا د عمینم کوي، دا د جسمم کوي، دا د ملک نه او د خان نم کوي. دا تفوس چې مال چرته پیدا کو په څه کې دی ولګاو. دا دوه بابتونه موږ الله لا ورکو چې مال الله ما فلاني څه کې پیدا کړو الله ته پته ده او په فلاني پروګرام کې زما روپۍ لګيږي.